سلامونه وخت مو په خیر. اشرف شریفی یم یو ځل تاسو ته په نن درس کې ښه راغلاست وایم. هیله یم چې روغ جوړ به یې او کوم کسان چې چینل ته نوي راغلي دي هغوی ته هم ښه وخت او ښه زده کړه غواړم. دوستانو نن موږ وغوښتل ستاسو لپاره یو جامع پلیلیست د البته ټینسز په اړه بیا جوړ کړو. ګرچې موږ یو پلیلیست لرو د 12 زمانو هلته موږ تدریس کړی ده، خو نن غواړو تاسو ته پروفیشنل او مسلکي زده کړه درکړو د ساده حل زمانې په برخه کې. یعنې که چیرې تاسو له نن نه زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ، تاسو به له نن څخه وروسته وکولی شئ د انګلیسي هره زمانه په مسلکي توګه زده کړئ، او حتی له دې نه به وروسته تاسو وکولی شئ زده کوونکو ته او نورو کسانو ته هم دا زمانه وښیئ. دا زما تاسو سره واده ده، خو یو څه دي چې موږ تاسو ته د دې زمانې زده کړه چې سمپل پرزنټ ټینس یعنې ساده حال زمانه ده، دا موږ البته په 2 ویډیو کې خلاصه کوو. په نن ویډیو کې به تاسو ته صرف د دې تعریف وکم، د دې د استعمال ځایونه دروښیم او تاسو څنګه کولی شئ یو ځای کې د ساده حل زمانه وپېژنئ چې دا په څه طریقې سره پېژندل کېږي. صحیح ده. او بیا به انشاءالله په نورو درسونو کې موږ د جملې جوړښت په اړه خبرې لرو، د SES له فعل سره اضافه کولو قانون لرو، مرستندویه فعلونه یعنې helping verbs چې do does پکې کارېږي هغه په اړه خبرې لرو، بیا ورسره مثالونه دي او اخر کې بیا پېژندنه ده. نو نن به موږ تاسو صرف زده کوو دا 2 پورته چې تعریف دی او د استعمال ځایونه دي، او دا واقعا ډیر مهم دي په یو زمانه کې چې دا باید د هر چا زده اوسېږي. راځئ سمپل پرزنټ ټینس دا معلومه زمانه ده او دا یو داسې زمانه چې واقعا په اوسني وخت کې ورته له حد زیات ضرورت ده او همیشه تاسو ورسره لاس یعنې مخامخ کېږي ورسره. ساده حال زمانه ګرچې له نوم نه معلومه ده، شاید زیاترې زده کوونکي دا فکر وکړي چې ساده حال زمانه ده یو داسې زمانه ده چې موږ یو داسې عمل کوي چې همدا اوس اتفاق سي. نه، ساده حال زمانه داسې زمانه نه ده چې کوم فکر تاسو لري یا یو داسې عمل چې تاسو وایي دا به مونږ همدا اوس مونږ یو عمل ترسره کړ، دا ساده حال زمانه نه. ساده حال زمانه دا مونږ تاسو ته ښیي چې ورځني عادتونه په ژوند کې پیښیږي. ورځني عادتونه زه تاسو ته اوس لیکچر نور هم واضح کوم. ما ویل زه به دا ټوله زمانه تاسو ته په یو لیکچر کې درکړم، خو بدبختانه باید ووایم که چیرې موږ دا ټول په صحیح مسلکي توګه تاسو درس درکړو نو دا احتمال لري چې له 1 ساعت نه هم دا ټایم واوړي. نو په دې خاطر موږ په 2 ویډیوګانو کې تاسو ته تدریس کوو. او ورځني عادتونه دا موږ تاسو ته ښیي، صحیح شو، ذهن ته به واچوئ. یعنې ساده حال زمانه یو داسې عمل ښیي چې هغه په ټول د ورځو کې تا سره دغه عادتونه هغه په منظمه توګه ترسره کوي. هغه که ته په ورځ کې مثلا په منظمه توګه مثلا دا ترسره کېږي، لکه هره ورځ په حساب سره، هره ورځ، هر سهار، هر مازدیګر، هره شپه، یا مثلا معمولا یا همیشه یا کله ناکله، نو هر هغه عملونه چې مثلا په دوامداره توګه په منظم توګه دا هر ورځ پیښیږي نو دا سو ورځني عادتونه. دا ورځني عادتونه کېدلی شي ستا په د ژوند په اړه اوسېږي. مثلا ته وایې که نه زه هر سهار په 2 بجو له خوبه جګېږم، صحیح شو، یا هم ته وایې زه هر سهار 6 بجې د سهار جماعت ته ځم، یا هم ته مثلا وایې زه هر سهار غاښونه خپل برس کوم. صحیح. د ورځې په حالاتو کې دا د ورځني حالتونه دي. د زده کړې په برخه کې هم دا ورځني عادتونه کېدلی شي. مثلا ته زه هر سهار مکتب ته ځم، صحیح، زه هر سهار له مکتب په 2 بجو را رخصتېږم، یا زه هره 5 بجې کورس ته ځم. دا د زده کړې په برخه. تفریحي حالاتو کې هم ته کولی شې د ورځني عادتونو نه کار واخلې. تفریحي حالاتو کې مثلا ته وایې زه هره ورځ 5 بجې د مازدیګر د کرکټ لوبه کوم، صحیح، دا تفریحي حالت شو. کولی شې مطالعه، زه هره ورځ غیر له هره ورځ که نه تاسو کولی شئ زه هر ماسپښین د کتاب مطالعه کوم. یعنې خلاص هر هغه څه چې په ژوند کې په ورځني حالاتو کې عادتوار پیښیږي منظمه توګه. داسې نه وي مثلا چې ته یو عمل نن دې وکړه هغه کار مثلا او ته بیا په راتلونکي هغه کار 1 جمعه بعد 2 جمعې بعد یا مثلا ته هغه کار هېڅ نه کوې. یعنې هر هغه عمل چې په منظمه توګه ترسره شي، هغه 2 ورځې بعد هم حتی اوسېږي خو په منظمه توګه اوسېږي، دې ته ویلی شي ورځني عادتونه. همیشه تاسو له داسې زمانې سره مخ کېږي، دا ورځني عادتونه دي. او دا ورځني عادتونه ما تاسو ته ویل دا جوړېدلی شي ایوری ډے، هره ورځ. صحیح شو. هره ورځ کرکټ ته ځم، هره ورځ مکتب ته ځم، هره ورځ درس وایم، زه هره ورځ سپورټ کوم، زه هره ورځ داس کوم. بل موږ تاسو لرو ایوری مارنینګ، مثلا هر سهار، صحیح. بل لرو ایوری نون، هره غرمه. بل لرو مثلا at night، د شپې، at evening،
هر ماښامي کې مثلا، یا مثلا ته usually معمولا، صحیح سو often اکثره وخت، یا ته sometime بعضی وخت، نو دا ټول راتلونکي دي په چی شي کې؟ په ورځني عادتونو کې. یعنی تاسو په ورځني ژوند کې کوم عادتونه لري او په منظم توګه تاغه تر سره کوي، د ټول د ساده حال زمانه په مربوط کې راتلی شي. او پیژنې بلسنه د دینه به پیژنې چې کله په جمله کې مثلا راغلی I مثلا I play cricket every day، نو ته باید پوه شې دا every day په دې ځای کې څه ده؟ ورځنی عادت ده. که چیرې راغلی every morning، نو باید پوه شې چې دا ورځنی عادت ده. که چیرې راغلی وي at night، نو دا ورځنی عادت ده. که چیرې لیکلی usually، که چیرې لیکلی وي every sometimes، نو دا ټول په ورځنی عادتونو کې راځي. صحیح ده. بل لرو موږ تاسو عمومي حقایق. بل ساده حال زمانه موږ تاسو له داسې عمل څخه بحث کوي چې هغه عمومي حقیقت ولري. د عمومي حقیقت څخه دا مطلب ده چې یو عمل، یو داسې کړن، یو داسې کار چې هغه ټول خلکو ته واضحه خبره وي. د مثال په شکل مثلا ته وایې لمر د شرق لخوا راخیږي، صحیح سو، یعنی د مشرق لخوا لمر راخیږي. لمر له شرق خوا راخیږي، ټول پوهېږي اسلام دی خوا راخیږي. هیڅ څوک دا نشي ویلی چې لمر له غرب خوا څخه راخیږي، نه، دا هیڅ امکان نه لري. او یا مثلا یو څوک وایي ته وایې که نه شیدې سپینې دي، the milk is white، شیدې سپینې دي، نو دا کوم ډول زمانه ده؟ دا ساده حال. ولې غټ وړ ماشوم هر سړی پوهېږي، د عمومي حقیقت ده چې شیدې کوم حالت کې دي؟ سپین رنګ لري. صحیح ده. او همداسې تاسو کولی شئ په سلهاوو نور مثالونه هم د دې په اړه باندې پیدا کړئ. دا مثلا بل حالت سو زیل ته خیر به مثال نور هم تاسو ته کوم. صحیح ده. بل موږ تاسو مهال ویشونه دي. یو داسې وخت په اړه باندې ساده حال زمانه موږ تاسو ته بحث لري چې هغه په ټاکلي وخت کې، په معلوم وخت کې دا شی سي خلاصي، یا په معلومدار وخت کې شروع سي. صحیح سو. یو مثال موږ تاسو ورکوو، وایي چې د بس موټر 7 بجې حرکت کوي، نو دا 7 بجې په دې ځای کې د وخت او د مهال ویش ښودنه ده. یا مثلا زه هره ورځ په 3 بجو، یا هر یو ورځ بعد زه په 3 بجو باندې خپل چینل ته د انګلیش ویډیو اپلوډ کوم، نو دلته 3 بجې وخت سو، چې دا هم یو ساده حال زمانه جوړیدای شي. که دا بل سو، بل موږ تاسو ته لرو ثابته وضعیتونو لپاره. ثابته وضعیتونه کوم حالت ته وایي؟ زه تاسو پوه کوم. ثابته وضعیتونه هغه حالت ته ویل کېږي چې یو کار په دوامداره توګه باندې پاتې شي. په دوامداره توګه باندې د یو کار پاتې کېدل. مثلا زه په بغلان کې ژوند کوم، نو زه په دې بغلان کې ما مخکې هم ژوند کوم، اوس هم لګیم، نو دا زما پاتې کېدل په دې بغلان کې یو ثابته وضعیت ماته ښیي. صحیح ده. چې زه په دې ځای کې اوسېږم او نور هم دوام ورکوم، 1 کال 2 3 10 کاله داسې وو، نو دا څو ثابته وضعیتونه. صحیح سو. بل موږ تاسو نظرونه او احساساتو لپاره هم کارول کېږي. صحیح سو. د نظرونو لپاره او احساساتو لپاره سلته ما معمولا یو مثال هم پکې ورکړی ده. نظرونه دا دي، مثلا ته وایې زه چاکلیټ خوښوم، دا ستا یو نظر سو، یو احساس دی چې زه چاکلیټ خوښوم، I like chocolate، نو دا هم سو یو څه نظر یا احساس. یا مثلا ته وایې I like څه شی، مثلا وایې I like playing cricket، زه د کرکټ لوبه خوښوم، بس څه شو، دا هم یو ساده حال کې راځي. اوس بیا رسول ته مثالونه تاسو ته درکوم. ما مخکې نه زمانه تشریح کړه، خو بیا دلته زه تاسو ته مثالونه. اول موږ تاسو ویل هابټس، عادتونه دي. په ورځني ژوند کې چې ته کوم عادتونه لرې او هغه ته په منظم توګه ترسره کوي، چې د هغو لپاره ما تاسو ته اول نه هم ویل، د هغو لپاره موږ تاسو لرو مثلا every day. صحیح ده. دلته درته لیکم every day، دا یو منظم وخت دی ستا همیشه. زه هره ورځ دا کار کوم، زه هره ورځ دا، زه هره ورځ دا، زه هره ورځ دا، همداسې ده. چې یو مثال مې ورکړی I play football every day، نو ته باید په ساده حال زمانه په دې ځایونو کې ته هم کولی شې وپېژنې، ځکه دلته د وخت نښه ده او every day ساده حال زمانه ده. بل موږ تاسو مثلا لرو every day سو، همدا every به زه دلته ولیکم morning، every morning، هر سهار. صحیح سو. یا مثلا بل راځو موږ تاسو لرو at night. څه معنا؟ at night معنا ده یعنی د شپې له خوا نه. صحیح سو. بل ته مثلا لري usually. صحیح سو. usually معمولا. صحیح سو. مثلا ته کنه I eat
I eat dinner usually. نه بکنه I usually eat dinner. سیسو یعنی زه معمولا د ماښام غذا خورم. نو دا usual هم چې کله تاسو په جمله کې ونی به تاسو په ساده حال زمانه ده. همدا شانته sometimes ویلی سي بعضی وخته سیسو often اکثره وخت دا هغه نښې نښانې دي چې تاسو کولی شئ ساده حال زمانه پرې پوره طریقې سره وپېژنئ. یو بل مثال ورکړه I eat breakfast every morning. تاسو نه پوښتنه کوم چې په دې ځای کې تاسو ما ساده حال زمانه څنګه ثبوت کوئ؟ نو ته به وایې استاد اول خو دې معنا ده I eat breakfast every morning. زه هر سهار غذا خورم، ډوډۍ خورم. یعنی زه هر سهار ډوډۍ خورم. اول خو ته ماته استاد تا موږ ته ویل ساده حال زمانه یو منظمه حرکت موږ تاسو یو منظم عمل چې همیشه تر سره کی. نو زه هر سهار ډوډۍ خورم دا معلومدار خبر زه هر سهار خورم. اول خو دې ځنه موږ دا ساده حال زمانه او بل به تاسو له دې ځنه پیژنئ چې دلته موږ تاسو شي کارول every morning هر سهار. بس دا هر سهار سو یو منظم او ورځنی عادت د سکیږي. دا عادتونه باندې ان شاء الله پوښتنه تاسو ته هم دا کورنۍ دنده ان شاء الله چې لاندې کمنټ کې حتما د عادتونو په اړه باندې یو مثال ولیکئ. صحیح ده تر څو چې بل درس مونږ چمتو کوو تاسو هابټس په اړه باندې مونږ سره حتما خپل مثال شریک کړئ. بل مونږ تاسو لرو دویم جنرال فیکټس عمومي حقیقتونه دي. عمومي حقیقتونه کوم دي؟ یو عمومي حقیقت دا ده چې ټول دنیا ته معلوم ده، ټول خلک پې پوه کیږي. هغه دا the sun rises in the east. مثلا لمر د شرق لخوا راخیږي. the sun rises نو هر سړی پوهیږي چې شرق خوانه لمر راخیږي. هیڅوک نشي چې له چپ خوان راخیږي نه. او بیا چې هغه راخیږي هغه به کوم وي؟ هغه چې کله هم قیامت رانږدې شي الله پاک دې تاسو ټول ترې نه وساتي. نو د لمر شرق لخوا راختل دي دا ټول ته معلومه ده. بل د milk is white شودې سپینې دي ټولو ته معلومه ده. عمومي او جنرال فیکټس ده یعنی عمومي حقیقت ده. صحیح ده. بل موږ تاسو water boils at 100 centigrade یعنی د بویل مطلب دا څه؟ بویل معنا جوش یعنی اوبه په 100 درجه حرارت کې په جوش راځي. صحیح ده. دا عمومي حقیقت ده ګرچې که څوک په پوه هم نسی خو دا کلی حقیقت لري چې کله حرارت 100 درجه ته ورسیږي اوبه په جوش راځي. صحیح ده چې کله هم 100 درجه ته که څوک نه پوه کېږي خو دا حقیقت ثابت ده چې ته کله هم اوبه کېږدي او هغه ته 100 درجه حرارت ورکړي دا به حتما په څه شي راځي؟ په جوش باندې راځي. او دا یو کلی حقیقت شو په دې باندې هر سړی پوه کېږي. دا څه جنرال فیکټس. بل موږ تاسو لرو ټایم ټیبل د مهالویش وختونو لپاره چې په ټایم باندې معلوم وخت وي. په دغه وخت کې دا کار په 9 بجو کې په 8 بجو کې په 9 او په 10 کې. صحیح شو. دا ټایم ټیبل په مربوط کې راځي. یو داسې عمل چې په د مهالویش په اساس باندې د تقسیم اوقات په اساس د وخت په اساس باندې تعیین شي. او یو داسې پرمننت سچویشن دلته موږ ویل کنه ثابت وضعیتونو لپاره. نو دې ته کار کوي. یو مثال د بس لیوز at 8 am یعنی د بس موټر په 100 بجو په 8 بجو لیوز معنا حرکت کوي. 8 بجې د بس موټر حرکت کوي. دلته موږ تاسو یو شی ته به تاسو په دې پوه شئ ښه شاید په دې باندې زیاتره خلک پوه نه شي خو دا هم در سره زده کوي. دا am د څه معنا ده؟ ګوري دا په اصل کې لاتینی کلمو څخه اخیستل شوي دي. هیڅ کله تاسو دا صح ونه کړئ چې یو چاته وایي دا am دا اول خو معنا ده دا am معنا ده a معنا anti meridian یعنی معنا مخکې له ماسپښین. صحیح شو. anti meridian مخکې له ماسپښین نه. صحیح ده. او انټي مریډیم دا یو لاتینی کلمه ده. لاتینی کلمې څخه دا اخیستل شوي دي. دا انګلیسي نه ده. تاسو یو استاد دا به انټي که تاسو فکر وکړئ نو په انګلیش کې وسمه او میریډین هیڅ معنا نه ورکوي. نو دا یو لاتینی کلمه ده چې اصل کې دا د غرمې له وخت څخه مخکې حالت ته ویل کېږي. ضد د غرمې. صحیح شو. مخکې له غرمې انټي مریډیم. او یو بیا بل موږ تاسو لرو پی ام. ښه دا هم زده کوي. پی ام ویلی شي past meridian. past meridian یعنی وروسته له غرمې نه. صحیح شو. past meridian وروسته له غرمې نه. نو دا دواړه له لاتینی کلمات څخه اخیستل شوي دي چې د دوی اصلي حالت یې د غرمه ده. مخکې له غرمې نه لکه ورځ په نیمه حصه تقسیمه کړې. انټي مریډیم مخکې له غرمې، پاست مریډیم وروسته له غرمې. صحیح شو. ان شاء الله چې پوه شوي وئ.
بل she lives in کابل، هغه ښځه هغه په کابل کې ژوند کوي. صحیح ده. بیا به زه تاسو ان شاء الله بله ورځ کې درس کې به زه په دې هم تاسو پوهېږم دا ایس ولې اخیستی، ایس ولې اخلي. دا یو ډېر ښه درس دی، تاسو باید په دې پوه شئ. she lives in کابل، هغه په کابل کې ژوند کوي. دا یو ثابته وضعیت ده چې دا په کابل کې ژوند کوي، نور به هم پاتې وي، دا یو ثابت حالت ده. نظرونو لپاره مثلا I like chocolate, I like pizza، صحیح سو I like hamburger، یا هم داسې نور. دا نظرونو په اړه دا هم په ساده حال زمانه کې راتلی. نو تاسو نن دا زده کړل چې ساده حال زمانه تعریف څه ده. په تعریف کې به تاسو هم دا زده کوئ چې موږ تاسو ساده حال زمانه ورځني عادتونه، عمومي حقیقتونه، د مهالویش وختونه، ثابته وضعیتونه، نظریات او احساساتو لپاره کارول کېږي. 15 دانې دي، 15 واړه مې تاسو ته په تخته تشریح کړه. د تعریف هم څو او د استعمال ځایونه هم څو. کاینده کې تاسو څخه څوک پوښتنه کوي چې ساده حال زمانه کوم ډول عملونه کوي، نو تاسو به داسې نه ورته دا اوس نه کوم ورځني عادتونه دي ورته ویلی شي. ورځني عادتونه تا پرې مربوط دي. ورځني عادتونه تا کولی شي چې د زده کړې په برخه کې ورځني عادتونه کولی شي تا د روزمره فعالیتونو په اړه، کاروبار په اړه دي. ورځني عادتونه کولی شي تا د احساساتو په اړه وي، هر څه کېدلی شي. خو ورځني عادتونه بیا موږ تاسو په کوم حالاتو بیانوو؟ every day, every morning, at night, at noon, usually, sometimes, often او داسې نور. داسې دي بیا وختونه ښي تا ته. جنرال فیکټس دا ټول موږ تاسو ته تشریح کړل. انشاءالله درس نه اوږدو، په دې تاسو ګیج نه شئ. کوشش وکړئ دغه درس نوٹ کړئ او بل ورځ به موږ د جملې جوړښت په اړه خبرې کوو. سټرکچر به درکوم او په سټرکچر باندې به بحث لرو. 4 حالته جملې به ورته جوړو، منفي، مثبت او هر څه. بیا به د اس ای اس کارونه درته زده کوو او مرستندوی فعلونه چې ډو ډز دي او ډز ناټو دا دي، دا به درته ښیم. مثالونه به درته کاروم او بیا به پیژندنه درته اخر کوم چې دا به تاسو څنګه پیژنئ. یو چېرته تاسو یو مثال سره مخ کېږئ، تاسو باید څنګه پوه دا ساده حال زمانه. صحیح ده. په هر څه کې اخر کې تاسو څخه دا غوښتنه کوم چې کوشش وکړئ زموږ ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو به هم د دې په ادامه درس باندې وي. نو له تاسو څخه زموږ همدا یوه غوښتنه ده، فقط موږ دومره زحمت وباسو، له هر ځای نه ریسرچ کوو، له هر ځای نه درسونه راخلو، خلاصه درس تاسو ته دلته وایو. نو تاسو کولی شئ فقط زموږ همدا چینل در سره سبسکرایب کړئ او انګلیش ته هم پکې رشد ورکړئ. صحیح ده. بس ستاسو به همدا همکاري له موږ سره چې چینل سبسکرایب کړئ او موږ به کوشش کوو هره ورځ به تاسو ته نوي انګلیسي مواد چمتو کوو. دلته به په تخته لیکو، تاسو به انشاءالله زده کوئ. تر بل درس چې زه بیا راځم، ټول په لوی مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت. خدای